موږ د کالوګا په سیمه کې موقعیت لرو د اوسورګینو کلي ته نږدې او ستاسو په وړاندې د خدای د سپېڅلې مور د شفاعت کلیسا ده چې یوه ډېره په زړه پورې ځانګړتیا لري چې موږ به یې وڅېړو یا یې واورو. د معبد ودانۍ په خپله ګرد شکل لري. دا ډېر ځله نه کیږي. معمولا زموږ معبدونه مربع وي، مګر دا یو ګرد دی او راځئ چې دننه لاړ شو. آیا ته یې لا احساس وي؟ زه وایم څه ډول غږ شته، څومره قوي دی. سربیره پر دې دا کافي ده چې په ساده ډول په خاورین فرش قدم ووایي. دا تاین نه دی، یوازې شګه ده چې خاوره پکې اچول شوې ده. خو دا هم چې غږ څومره منعکس کیږي. دلته غږونه په ساده ډول عالي دي. حتی د دې سوریو د قربانګاه نشتوالي، د شیشو نشتوالي سره چې غږ پرې تېرېږي او دا لویه سوري بیا هم دلته اکوستیکه ډېره ښه ده. دلته حتی پټه خبره هم نشي کېدی، هر څه به اورېدل کېږي. دا قصداً داسې جوړ شوي او دا د کلیساو له ځانګړتیاوو څخه ده چې دلته باید اکوستیکي غبرګون وي. او مامار د ودانۍ د دې مفکورې سره جوړه کړه چې دلته په دې ګرده خونه کې به خورا عالي غږیز توکي وي. دا یو ځانګړی جوړښت دی چې یو ځانګړی مستقیم فزیکي هدف لري. دلته یې غږ وکړ، دلته یې غږ وکړ. دا یو اکوستیک ریزونیټر دی. پاړه دا واقعیا ماته راځي. غږ منعکس کیږي او حتی له دننه څخه ماته رسیږي او زما د سر په شا کې دا داسې دی. اوه ښه، زه حتی له دننه څخه د غوسې درد احساسوم. زموږ پلرونه وګورئ، دوی د غږ فزیک ښه پوهېدل، دوی د دې صوتي سپو فزیک ښه پوهېدل او دوی ودانۍ جوړې کړې چې پکې دا سپې څو ځله زیاتې شوې وي. دلته حتی یو سپېړه پاړه او دا په ګوته کوي چې دوی دومره ډارونکي احمق هلته تنګ نظره او تیاره نه وو چې دوی له څښتن څخه ویره درلوده او د عکسونو سره یې کلیساګانې جوړې کړې. دوی دا کار د دې لپاره وکړي چې یو اکوستیک ریزونیټر جوړ کړي. خلک دلته تنظیم او راولي او دلته دوی ته یو څه پېښ شول.